اوس راجو د محمد سعید رهبر صاحب په لور باندې چې په دین مین شاعر ده او غواړه چې هغه تاسو سره یو خپل ښکلی کلام تاسو سره شریک کړي. نو داسې ده چې که تاسو خوښوئ دوه غزلونه به واوروم. دوه شعرونه وو چې ذوق چې په زړه کې د ښایست او د جمال نه لري او دا بې کماله سړی ځان کې هیڅ کمال نه لري او زه خو پښتو نه دغه خلک هم باغي ګڼمه چې کور کې بیره لري څانګو کې ټال نه لري او ته د یو څو ورځو لیلا یې زه د عمر مجنون او زوال خو حسن لري مینه خو زوال نه لري او رهبر د هغو پښتنو سره په لاره نه ځي او توره چې نه شرنګوي خوی چې د خوشحال نه لري. او دا یو غزل دی چې ما چې په دومره ظلم زور وژني او دا مې د کوم جرم په تور وژني او دلته د مینې تمه چا نه وکړو او دلته خورور لګي او رور وژني او دا څه سبب دی چې په نه خبره او ځان سره لمبا کړي ما په اور وژني او ستا د ستم په غشو خدای کو کمرم او ما د پردو خپلو پیغور وژني او دا خو به هم وژلی کېږي آخر او دغه ظالم سړی چې نور وژني او ستا د نظر په تورو ځان غورځوي او زړه مې نادان دی ما په زور وژني او د نظر غشي مې په زړه واروي جانان مې ګوره په خپل کور وژني او چې پښتنه یې ټول تر ستوني تیر کړل او څوک به چې دغه سړي خور وژني او چې پښتنه یې ټول تر ستوني تیر کړل او څوک به چې دغه سړي خور وژني او ماته ستا تورې زلفې خوند راکوي ګنې عالم خو تور منګور وژني او مقطع ده چې یو خوا مې خلق په خاموشۍ ګرموي او رهبره بل خوا مې په شور وژني. او زه خو جی په غزل کې د رومان قایل یم د داخلیت قایل یم ځکه چې دا رومانیت چې کوم دی دا د ژوند دپاره د ژوند نظریه ګڼم زه. نو دا یو بل وړوکی غوندې غزل دی چې ما نه که ټول د زړه اختیار اخلي زړه مې په هره بیه یار اخلي او چاته چې ما پاپلې پل ویلو ما ننن هغه خلک لار اخلي او ستا د ښایست په لمبو ځان لوګوي او زړه مې بلا ستا د رخسار اخلي او ما چې سینې پورې نیولي وڅوک اوس مې قدم پاس په دستار اخلي او ما چې سینې پورې نیولي وڅوک اوس مې قدم پاس په دستار اخلي او زړه مې د مینې لیونی دی داسې او تا نه جولۍ کې سور انګار اخلي او لومې ټالونه زولنې او سنبل هغه له زلفو څومره کار اخلي او ویم چې د ده سړي انجام به څه وي دا چې د هر سړي ازار اخلي او هغې مغرور نه امید د وفا زړګیه سروې کله بار اخلي او خپله د یو دیدن اقرار نه کوي او ما نه په هر څه کې اقرار اخلي. او مقطع دا چې پکې راشي د پښتو خبره رهبر د ګل په ځای کې خار اخلي.